بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو ګورئ د روانو چارو پروګرام هنداره. دا وخت پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه په پی ټي وي نیشنل. ګرانو کتونکو، وزیر اعظم شهباز شریف د امریکې په دوره دی. څنګه چې موږ تاسو ته پته ده، تېرو څو پروګرامونو کې موږ په دې باندې خبرې هم وکړې. هغوی د خپلې دورې په اخري پړاو کې دا وخت په امریکا کې دي. پرون هغوی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات شوی دی. د هغې نه وړاندې کله چې د ډونالډ ټرمپ ملاقات و د اسلامي نړۍ د ملکونو یا د اسلامي ملکونو سربراهانو یا مشرانو سره، هغې کې هم د پاکستان وزیر اعظم او د ډپټي وزیر اعظم موجودو. په دغه موقع باندې هم د هغوی د امریکې صدر سره ملاقات شوی دی او هغوی یعنې د امریکې صدر د پاکستان د دغه سیاسي قیادت د سیاسي پوهې ډېره زیاته ستاینه کړې ده. او بیا چې کله په واشنګټن ډي سي کې په وایټ هاوس کې کوم ملاقات شوی دی، هغې کې فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر هم په دغه ملاقات کې موجود و. دغه ملاقات څومره اهم دی، یو خو انټرنیشنل میډیا دې ته غیر معمولي کوریج ورکړی دی او ډېر اهمیت ورته ورکوي. ټوله میډیا کې دا وخت په دې باندې خبرې تبصرې روانې دي. موږ به ګورو چې پاکستان دپاره د دې دورې اهمیت څه دی، دا څومره انپریسیډنټډ ده یا د دې نه مخکې که کوم داسې ملاقاتونه شوي دي، د هغې پاکستان ته په سفارتي کش باندې خاص طور باندې او په نورو مدنو کې کومه فایدې رسېدلي دي او د دې دورې لاسته راوړنې څه دي. دې سره سره به په دې هم خبره کوو چې نن به وزیر اعظم شهباز شریف د جنرال اسمبلی ته خطاب کوي او تمه ده چې خاص کر هغوی به د کشمیر په مسله باندې او دې سره سره د فلسطین په مسله باندې هم په سپینو ټکو کې ډاګیزه خبرې ترې کوي. اگر چې نور چې کوم ملکونه دي او د هغوی مشران دي، هغوی هم په دغه حواله باندې جنرال اسمبلی کې چې کوم خطابات دي دغه ایشوز باندې خبره کړې ده. او دې سره سره دا خبر هم ډېره اهم ده چې د اسلامي ملکونو چې کوم مشران دا وخت په نیویارک کې موجود دي، هغوی دا پرېکړه کړې ده چې کله د اسرائیل وزیر اعظم به خطاب کوي نو دوی ټول به واک آوټ هم کوي. په دې به خبره کوو. زموږ سره ناست دی سینیر صحافي او تجزیه کوونکی محترم مشتاق یوسفزی صاحب. مشتاق صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. چې مهرباني ډېره مننه. تاسو چونکې په خپله دغه څیزونه نیغ په نیغ هلته هم کور کړي دي اقوام متحده کې دغه د جنرال اسمبلی چې کوم پروسیډینګز دي، دې ځلې د دې اهمیت ولې زیات دی؟ انټرنیشنل میډیا دې ته ولې امپورټنس ورکوي؟ یو خو فلسطین کې چې څه وشو، ایران کې چې څه وشو، ریسنټلی قطر کې چې څه وشو، او بیا د پاکستان او بھارت ترمنځ چې کوم دغه تاوتریخوالی تیر شو. خو بیا زموږ وفد چې کوم دی او خاص کر د وزیر اعظم دغه ملاقاتونو ته څنګه ګورئ؟ ډېره مهرباني زمان صاحب. نو دا خو تاسو ته پته چې هر کال یو ان کې د جنرال اسمبلی اجلاس کېږي چې کوم دنیا مختلف څونه ملکونه دي یو ان چې ممبرز دي، هغوی راځي هغوی خطاب کوي. زیات خو هیډ اف سټیټ راځي، ځینې ځایونه چې کوم د هغوی فارن منسټرز دي، چا پرایم منسټر راځي او اکثر پاکستان کې زموږ چې دي نو وزیر اعظم ځي. او تاسو کتلی وي چې چونکې دا ځل دنیا کې ډېر زیات پولیټیکل حالات په تیزۍ سره بدل شو په دې څو کاله کې. تاسو یاد چې پاکستان 3 کاله مخکې دا پوزیشن نه و او خلکو مختلف پیشنګویۍ کولې پاکستان باره کې. ډېر مایوسکون صورتحال و چې پاکستان دیوالیه کېږي، پولیټیکلی ختم دی، دا خلک دې نه وځي، خبرې څوک نه اوري، انویسټمنټ نه کړي. په بهر دنیا کې د پاکستان چې کوم حیثیت ډېر کمزوری دی، هندوستان ډېر بر روان دی. پاکستان خبرې ته به چا غوږ نه ایښودی، موږ چې خبرې نشا نه ورولې. اوس دا قدرت کار دی چې کوم دلته کې ریجن حالات جوړ شي پولیټیکل که نه. یو خو دا د نتنیاهو چې کوم څه وکړه په غزا کې بلکل ملیامیټ کړه که نه، دویم کال دی. د جبر او د ظلم په خلک باندې په دې ریسنټ هسټري کې داسې مثال نشته. او بیا چې دی نو چونکې خلکو ته پته ده چې امریکا په شا باندې ده، اسلامي دنیا کې بالکل لکه تاسو وګورئ بهر چې کوم ویسټ کې دی د هغوی دپاره اواز خو پورته کېږي، خو په اسلامي دنیا کې څوک اواز نه کوي، خلک ګېرېږي. بیا ټول نه غټ چې کوم کار وشو نو هغه هندوستان پاکستان باندې حمله وکړله. هغوی سره چې کوم دی د هغوی د هغه نه ووته چې کوم نه خلکو به یاره بھارت ډېر غټ ملک دی او د هغوی سره دومره اسلحه ده، دومره جهازونه دي او دومره ټینکونه دي، پاکستان کمزوری ملک دی او به نکړي شي دننه کې پولیټیکل هم که نه کمزوری دی. نو هغه قدرت چا نو چې هندوستان ته په کې ماتې وشوله. جنګ خو ډېر او ډېر لږ وخت لپاره خو هغه چې دی نو ډېر زیات خراب شو. او بیا ټول نه چې کوم لیټسټ ډیولپمنټ نو هغه دا چې کوم په قطر باندې اسرائیل حمله وکړله. د هغې سره خو بالکل تاسو پوهېږئ دا هر څه د سکرټ مطابق روان دي. نو په عرب دنیا کې دی خو شیخان خو بالکل بل طرف ته روان وو.
قسم اسلحه لما په خپل په دې ټیم کې ټول نه جدید او ټول نه ایکسپنسیو اسلحه د قطر سره صحیح تاسو وګورئ داسې مل نشته چې دغه د اجازه نشته او دا ټینکون نشته کنه بل وسایل هم ډیر دي کنه چې او جی هم کنه چې وسایل ډیر دي نو بل تر ته چې کله پولیټیکل تاسو انډیپندنت نه کنه نو بیا کار خرابي نو په دا کرایسس کې هغه ته د احساس چې پاکستان واحد ملک دی او جی چې هغه مخکې دا چې څومره عرب ملکونه دي د تفصیل دي صحیح ټیک ته پیسې وي تیلو خو په دې کې د پاکستان د خلکو ډېر غټ مهنت دی صحیح مزدورکار دي انجینران دي یعنی هر فیلډ کې حالت میډیکل کې دي او په دې سعودي عرب کې په دې UAE کې په دې قطر کې کار کړی د کار کې لګیا دي جی او جی خو پاکستان بیا چې خلک خوشي پاکستان معیار کی نو هغه هم دا احساس شو چې را پاکستان جی چې د هیرول نه دی نو دا چې کوم اوس معاهده وشولې د سعودي عرب او د قطر نو ټول عرب دنیا کې دا احساس چې بھئی پاکستان او پاکستان په اسلامي دنیا کې واحد ملک چې هغه سره یو ټیک ټاک مضبوط ادارې دي مضبوط ملک دی او که تاسو څوک په کرایسس کې په کار راځي نو پاکستان دی او ټیکنیکلی ډیر ساوند دی کله چې موږ د ملټری او بل زموږ د خلکو اسلام سره ډیر لګاو دی خاص کر بیا سعودي عرب سره اول پلیسز دي نو دې سره پاکستان ډېر زیات ډیپلوماټیکلی مخکې لاړ چې چا هغه چې کوم نه دغه د انالسټي تجزیه‌کار دي چې کوم ډېر زیات پرو بھارت وو او جی هغه وز دا وی چې موږ ته احساس وشو چې بھارت ډېر څه پاتې شو پاکستان ډېر مخکې راغی په دغه تناظر کې دغه ملاقات لکه به نو وخت دا چې تاسو کته نو په US کې مشیخ کار شو صحیح او دا خبره کنه چې پاکستان چې دنو یو مضبوط ملک دی او خبره هم دای سره پکار ده او جی ځکه چې مخکې به موږ ټول موږ سر به خلکو چې دوی سوالي اډ غواړي کنه خدا ځل تاسو ګورئ چې یو د سعودي عرب چې کوم پروتوکول دی پاکستان ته پرائم منسټر ته چې کله زیو دغه جاس په ګاډافان تیارونو کې استقبال شو او دغه استقبال بیا په US کې چې کله د سربراہ مملکت استقبال شي دا غي مطلب دا دی چې امریکای دغه ملک ته ډېر غټ ضرورت دی چې تنخته دي کنه یا پیدا دی په مستقبل کې نو تاسو ګورئ چې یو خو زموږ کوم پرائم منسټر دی پرائم منسټر دی شهباز شریف دی دا چې سټایل دی چې چا سره فرست ټایم ملاوي کې دا سم ملاوي کې تاسو به دا چې زور ملګری دی کنه هغه مو سره ډېر کمفورټیبل وکنه چې ډونالد ټرمپ په ملاقات کې چاینیز باره کې دا مشهور دی چې هغه دا ډېر سټیفي او ډېر سیریس کنه خاندي ماندي نه سړی ویني ارټیفیشل دی صحیح هغه هم خندولیو کنه دا سټایل دی خدا چې کوم عوامي کس ته کنه عوامي کس ته او ارګون نه دی کنه نو اوس ټرمپ سره ګور چې کوم دا ویډیو راغلی داسې لګیا دی چې ډېر زړه ملګری دی حالانکه هغه بل چا داوا کوله چې زوړ ملګری نه او جی نو هغه غره په هغه چې کوم دی کنه بل هغه می چې کوم هغه پیرځي په دې کې څوک ذاتي دوستۍ نه کوي نه کوي ملک سره دا کې چې د سټیټ نه د سټیټ څه پیدا ده هغه اوس شریک نه دا زموږ د چې کوم مشرقي خلک ته دا زموږ سوچ ته او جی ما په خپل باندې چې کوم پرون ملاقات شوی دی بیګا د پرزیدنت ټرمپ او د پرایم منسټر چې کوم کې زموږ آرمي چیف موجود وو نو هغه کوم ډېر خبرې شوې دوه ملکونو نیول تعریفونه کړی دي پرایم منسټر ویلي چې را شکریا ادا کړې ده چې ته مې کې زموږ د پاکستان هندوستان جګړه وه تاسو پکې داخل شولې تاسو سیسفایر وکړو د غریجې مو د یو غټ جنګ نه بچ کو او دا خبردم بیا زموږ چې کوم پرایم منسټر دی نو هغه دا وایي چې مینا پیس د امن سره دی او ځکه پاکستان چې دی نو هغه نامینیټ کړی دی نوبل پرایز ته سره جوړی دا نو هغه چې دی نو پای باندې خوشاله دی هغه پکې خپل سپیچ کې ذکر هم وکړ په دا وی ډیر ګریټ ایکسلنٹ گایز وی شاندار خلک دي نو حالانکه د ټرمپ سره خلک کمفورټیبل نه کنه ځکه چې هغه خلک یری کې چې سونه وي کنه خو دې سره دوی سره خنستو نو مطلب چې دا ټول صورتحال څه جوړیږي چې کله تاسو مل سټیبل وي تاسو مل خطر ته روان وي معیشت مو مضبوط وي لکه دن تاسو ګورئ سټاک ایکسچینج دنو ډېر مخکې لاړ د دې ملاقات سره کنه چې ایمیج لاړ شي او میسج لاړ شي کنه چې کراس نو چې کله تاسو بیک باندې کنه جی جی خلک وي قوم وي ادارې وي ملک مضبوط وي تاسو بیا بهر ډېر کانفیډنټ یې صحیح او چې کله تاسو کمزور یې نو بیا تاسو نه کانفیډنټ نه سترګو کې سترګې چولې شي خبره کولی شي کنه چې دغه بیا دغه موقع باندې چې د فیلډ مارشل موجودګي لکه دا څه سیګنیفای کوي جی دا ما په خپل باندې زموږ په دې ملک کې خو د یو دا غټ مثبت دی چې موږ هر یو څه ته شک په سترګې ګورو صحیح نو زموږ که فرض که تاسو ګورئ نو دا چې کوم سیاسي حکومتونه کوم شوي دي د هغې خپلې مسلې وي هغه وخت چې کوم فوج مشران د خپلې مسلې وي خو ګورئ جي که تاسو کار کول غواړئ که نه نو تاسو به خامخا لږ کمپرومایز کوئ صحیح فوج په دې لږ لچک پکار دی لچک پکار دی که نه
او چې تاسو ورسوي خو په دې ملک یو مضبوطه اداره ده ځان میینټین کړی دی مهنت یې کړی دی ډسپلین اداره ده او په میرټ باندې روان دي ډیسن میرټ باندې نو ښه خبره ده چې تاسو ځان سره انبوړ والے تاسو سره نو کم از کم سیاسي حکومتونو ته بیا مشکلات نه ای کار رواني دا سولر پلاټ چې کنه سولر پلاټ دا یو کسټم پکار نه دی ځکه چې دا اوس ګلوبلایزیشن دی کنه دا به تاسو ټول ادارې ځان سره خامخا بوځي مخې ته بل بچلېږي خو دا غي مقصد پکار دی چې ملک مخکې لاړ شي تاسو د خلکو لپاره سره وړئ د سټیټ لپاره سره وړئ دا خو لکه د ملک د نن تاسو خبره کوي کنه مشتاق صاحب لکه مونږ چې چونکې د ګلوبلایزیشن دور دی لکه ملک د نن خو نه خو په انټرنیشنل لیول باندې یوازې فلایټ نه کیږي لکه ځان سره وسوک ملګری کوي خامخا جی او که تاسو یې مقصد دی کنه چې ما څه وکړي کنه بیا به ایشو جوړوي نه ایشو چې څو جوړي نو بیا کار نشي کولای کار فرض دی چې په کور کې په کلی کې کنه په ملک کې کنه صحیح ما په خل باندې دا ډېر خوي پروت دی او ټیک ته چې ځنې خلکو باندې مخنه لګي ځکه چې هغه خو پته لږ کې سړی مخکې زی د نومزي نو بیا خو سهار بيږي خلکو داري بنديږي خو د ما د خلک په کار ده چې دا چې کم نن دوی ته پروتوکول مله شوی په سعودي عرب کې یا په عرب دنیا کې یا په امریکا کې په کار ده چې یو خدای موږ ټولایز کو د دې ملک لپاره صحیح او د دې ملک عوامو لپاره بل خبردار تاسو به کتلی چې خلک یریږي چې امریکا خو په نن چاله سورکی نه سينه الته خو به مسنشته کنه نو خامخاس دمه تقدی دا چې کوم ریسن بیان نه غي د پرزیدنت ټرمپ جی چیرې په دا کې بیان کړو په لندن کې مخالف او لندن ته اوس ریسنټلی چې تلو چیرې مونږ د افغانستان کې کوم زموږ باګرام ایر بیس ته کنه تا چې کوم د دوی غټ ایر بیس او چې کوم د ټول جنگ دوی کړو جی اذن مینی امریکا وا نو موږ واپس هلو نو هغه سره ډیر زیات د ټینشن جوړ شوی دی په دې ریجن کې خاص کر په افغانستان کې صحیح او افغان طالبان خو چیرې کله پورې موږ جمع دیو نو موږ به یو انچ هم چلول نه کوو صحیح ځکه چې دا زموږ خاوره ده زموږ ملک دی خو تاسو وګورئ تقریبا د 7 بلین ډالر اسلحه دی پاتې کړی ده 7 ارب ډالر اسلحه دی پاتې کړی کنه او په هغه ټایم کې پایبند قیامت وتل صحیح ده څه ډیمیج کول هغه ډیمیج کړل بیا ول ترکی قطر یو ای دی ملکونو لغه به ریفیر کړل نو اسلحه وړه پاتې شوی ده صحیح اوس چې کوم خبره پرزیدنت ټرمپ کړی دا نو ادا نه وي تاسو وګورئ د یو ان دا ریپورت چې افغانستان دوباره د دهشتګردو یا د ملیټنټ ګروپس مرکز جوړیږي او هغه دا وایي چې په دې کې ټول زیات چې کوم فایټرز د ټي پی دي چې کوم یو ان چې دنو دهشتګرد ډیکلیر کړی کنه خو ټرمپ دا نه وایي چې راغنه د افغانستان مو سره په دوحه کې معاهده کړی ده چې د افغانستان خوره به د بل ملک په ضد نه استعمالېږي هغه سړی سوی هغه دا وایي چې دا ایر بیس موږ ځکه لو چې دغه چین ته نږدې دی او چین چې دین لګیا دی دلته کې د خپل نیوکلیر کنه دا کې دا انسټالیشن کې دغه نږدې ځای کې یو غنډه فلایټ دی نو پاکستان د مشکل سره مخ کړی دی خو زما په خیال باندې پاکستان نه پکار ده چې ډېر زیات کیرفولي په دې ارڅ کې پاتې شي وجه دا ده چې یو خو مونږ د افغانستان خلاف استعمال نشو صحیح بل خبره ده چې چین ډېر زیات هیج انویسټمنټ کړی دی چې زموږ نیکسټ ګاونډي دی او چې پاکستان کې کرایسس راغلی نو هغه چین زموږ سره ډېر زیات کومک کړی دی صحیح او بل خبر دا ده چې دا اوس کوم ریسنټ جنگ وشو د پاکستان او هندوستان نو پای کې د چین هغه سپورټ ډېر ښکارو نو زما خیال دی چې په کار نه چې موږ دغه پروتوکول نه د تعریفونو دومره متاثر شو صحیح چې بیا غلطي فیصله وکړو او بیا زموږ د ټول ریجن د پوجا باندې ډیسیبلایز صحیح دا راته مشتاق صاحب چې دا جنرال اسمبلی ته چې کوم خطاب اوس کېدونکی دی کنه چونکې هغه د ټایم فرق ته د پاکستان او د امریکې نو لکه موږ دا ویل چې نن به کېږي یا به اوس لکه شی به پس کېږي کنه په دې باندې به هم خبره کوو خو جاوید اقبال صاحب دا وخت زموږ سره په لاین باندې دی اسلام آباد نه دی نه به اول تپوس کوو جاوید اقبال صاحب ستړي مه شئ جی اداغه نشته موږ وتلې جاوید اقبال صاحب زموږ आवाज درځي چې تاسو له موږ وتلې د جنرال اسمبلی کې چې کوم خطاب کوي کنه چې په دې باندې ما چې د کشمیر او فلسطین په حواله خاص تور باندې ډیر زیات توقعات دي د وزیر اعظم د خطاب نه تاسو څه ایکسپیکټیشنز دي تاسو وګورئ که تاسو مخکې د یو څو میاشتې کتلې نو خلک ډیر زیات په دې باندې بیان نور کې خاص کر په دې غزا باندې کنه صحیح ځکه چې د پته تاسو په اسرائیل باندې تنقید کوي نو په امریکا باندې تنقید په شابه باندې غوي دي صحیح او پاکستان زګور مانو تاسو په فلک تل دي چې زمونږ چې کوم فورن منسٹر دی کو پرایم منسٹر دوانه سه کولاو راځي په دې باندې کنه جاوید صاحب جوړ په لاین باندې سره جاوید اقبال صاحب السلام علیکم جاوید صاحب زموږ आवाज درځي تاسو لږی ما په جی ستاسو आवाज اوري زمونږه
زما په خیال چې فون کې څه مسله ده تاسو خپل خبره جاري وساتئ چې کوم ایکسپیکټیشنز دي کنه چې اسمبلی نه نو تاسو ګورئ څنګه ټریک ریکارډ دی کنه پاکستان ډېر زیات په ښه طریقې سره ښکار طریقې سره یو مزاحمت کړی دی چې کوم دلته کې د هغې د سرکشي روانه ده د فلسطینیانو په غزا کې او بل چې دی نو چرې هم ایران باندې حمله کړې ده که په قطر باندې کړې ده نو پاکستان د ښکاره مزاحمت کړی صحیح په ښکار ټکو باندې لکه د نورو ملکونو غونته کې د الفاظو کې نه نو اوس هم دا توقع لرلی شي چې یو خو به خبره کوي همخوا د غزا د صورتحال بل کشمیر ځکه چې کشمیر یو داسې مسله ده چې دا څومره جنګونه دلته شوي نو په کشمیر پوجا شوي دي او هلته د هندوستان هغه رول ډېر زیات انتهایي ډډې دي هغه ځای کې میډیا نشته هیومن رایټس دا تاسو خبره جاري وساتئ خو دا لکه د فلسطین په حواله هم ډېر زیات ایکسپیکټیشنز دي د خلکو تمه پیدا شوې ده خاص کر د امریکې صدر چې کوم دا بیانونه را روان دي کنه چې موږ نږدې یو معاهده به وشي جنګ بندي به وشي ځینې ملکونو بیا هغه تسلیم کړي هم د دې آزاد ریاست په طور باندې کشمیر حوالې سره داسې څه بریک تھرو کیدی شي جي د دې نوبل پرایز دپاره کله چې ټرمپ راغی نو دلته هغې چې کوم زیات ځینې حل کېږي هغوی دا وایي چې د کشمیر مسله حل کېږي دا ډېر خوشبین و که نه اوسه پورې داسې پریکټیکلي خو ماته څه ښکاري نه خو دا چې پاکستان نو سره ډېر کلوز دی په ډېر ځایونو کې نو زما په خیال باندې داسې انډیکیشن شته او غالبا چې کوم د هغې پرایم منسټر دی نریندر مودي هغه نه یې تللی که نه هغه ته ما خیال چې ماته معلومات دي تللی نه و یو ان جنرال اسمبلی ته نه و تللی به څوک ریپرزینټ کوي اکثر یې فارن منسټر وي که نه فارن منسټر یې اکثره نو په هغه باندې دننه په هندوستان کې تاسو ته میډیا فالو کوئ نو ډېر زیات تنقید پرې روان دی د دې معاهدې نه پس هم په خاص کر دي په خارجه پالیسۍ باندې دا چې کومه معاهده شوې ده د سعودي عرب او پاکستان دې باندې هغې ډېر خراب شوي او هغې دا وایي چې دا خو زموږ د هغې سره ښه تعلقات وو زموږ ډېر غټ کنټریبیوشن دی او دا زموږ خلاف ده حالانکه پاکستان هم ښکارولي دي سعودي عرب وایي دا چې خلاف نه ده خلاف نه ده بھارت وایي موږ د دې وایي جایزه لرو لکه ته په کومه کیپاسټي کې د جایزه اخلي نو داسې خو غوره ده د هندوستان هم ډېر ملکونو سره معاهدې شته پاکستان باید باندې هغه نه کړي دا خو دا چې خپل رایټ دی بیا زموږ دپاره سعودي عرب چې کوم حیثیت ته نو هغه بیا بدل دی په ټول دنیا کې تاسو خبره کوئ خو چونکې لږ دا ټاپکس ټول که موږ دا ډاټس کنیکټ کړو نه مشتاق صاحب د کتونکو د دلچسپۍ دپاره هم لکه د بھارت دغه شیزونه د کرکټ حده پورې بیا چې راغله زه هم په دې باندې هم خبره وکړو جاوید اقبال صاحب السلام علیکم جی جاوید اقبال صاحب زموږ سره په لاین باندې دی جی زما په خیال په فون کې جاوید صاحب زموږ اواز درځي جی تاسو ته زما په خیال چې اواز به نه ورځي هغوی ته لکه دومره حده پورې که نه جي دا څیزونه پولیټیسایز کول او بل خاص کر دا خپل ایروګینس خول یا دا خپل هغه لکه سپکه رویه که نه جي تر کرکټه پورې راوستل تاسو دې ته څنګه ګورئ جي د کرکټ سیزن دی که نه چونکې فاینل هم دی سبا نه بل ورځ میچور لیډرشپ خو ډېر ضروري چې په هر ځای کې که نه خلک خپل فولټزم کې ملکونه چلیو ګیمونه هم روان دي خو هغې خو تاسو ته پته ده د هغې خو ډېر زیات تنګ نظره دي که نه پخوا نه دا چې کوم د هسټري ده که نه نو هغې خو هر څیز بس جنګ نه وروړي هغې سپورټ ته هم جنګ جوړ کړی که نه نو د جنګ نه سپورټس جوړ کړی ګپې ګڼه نو بیا پاکستان ورته جواب ورکړي خو دا تاسو چې کوم خبره کوئ د فلسطین ده نو د فلسطین دپاره په دې ټایم کې تاسو ګورئ ټول غټې مظاهرې په ویس کې شوي دي اوس چې کوم هغې ایز ا سټیټ که نه ریکګنایز کړو نو مغربي ملکونو کړی دی نو داسې یو هغه روان دی کوشش روان دی چې دلته به یو امن فورس راشي د اسلامي دنیا فورس په هغه صحیح ریکنسټرکشن کې پیسې ورکوي چې کوم سعودي عرب دی قطر دی غټ ملکونه دي که نه صحیح او د دې د ریکنسټرکشن خو هغه خو دومره غټه پیمانه باندې طبیعي شوې ده چې خلکو سره غم نه چې دا چې کوم البته دا به کوم ځي ځکه چې بالکل هر څه پلیټن دي که نه مکه کې غټ غټ بلډینګونه او دنیا خلک وجل شي هلته کې سټارویشن دی لوګه دا شته نه که نه کوشش کوو جي زموږ پروډوسر صاحب چې کلاین کنیکټ شوي جي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب جاوید صاحب بخښنه غواړو څه ټیکنیکل فالټ هغې په وجه دوه درې ځلې زموږ لاین ډراپ شو جي تاسو ته هرکلی وایو د وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ چې کوم ملاقات شوی دی جي انټرنیشنل میډیا هغې ته ډېر زیات اهمیت او کوریج ورکوي تاسو څه ګڼئ جي د سعودي عرب کې د معاهدې کېدلو نه پس امریکې ته تګ د هغې هلته کې بیا هرکلی او دغه ملاقات ته په مجموعي توګه باندې څنګه ګورئ جي زمان صاحب یو خو اهمه خبره دا ده چې د سعودي عرب او د پاکستان چې کوم معاهده شوې ده د هغې خو هیڅ قسمه تعلق نشته دی د امریکې وزټ سره د هغې براه راست تعلق دی د هغه جنګ سره چې کوم مونږه څلور ورځې انډیا سره کړی و
او زمونږ خلاف جارحیت شوی او بیا زمونږ پاکستانی فوج د پاکستانی عوام یو بھرپور جواب ورکړو د جارحیت. تاسو د دین اندازه لګولی شي چې پوره دنیا چې دی هغه دا وخت کې پاکستان سره خبرې کوي، پاکستان سره سفارتکاری کوي، پاکستان سره ډیپلوماسي کوي. او پاکستان د پاکستان आवाज او د پاکستان موقف په هر فورم باندې ډیر په سنجیدګۍ باندې اوري. ځکه چې امریکای، یورپ او ټول دنیا ته پته ولګیدا چې په دې ریجن کې پاکستان یو ذمہدار ریاست دی، یو طاقتور ریاست دی او ظاهره دا یو اسلامی اټمی ریاست هم دی. تاسو کو وګورئ د دینه پس د اول د پاکستان او د امریکای تعلقاتو منځ کې کلایمکس هغه وخت راغی چې فیلډ مارشل سید عاصم منیر صاحب بلاړ او په لنچ باندې انوایټ شو، امریکای صدر سره 1 غنټه ملاقات او هغه 2 غنټې ته کنورټ شو او 2 غنټې په پوره ریجن باندې د امریکای صدر فیلډ مارشل صاحب سره خبرې اترې وکړي. دا اوس چې کومه دوره وه دا تاسو دا ګڼلی شئ چې چونکې وزیر اعظم د یو ان جنرال اسمبلی سره به خطاب کوي نن، د هغې کانټیکس کې وانه د امریکای صدر ظاهره دا د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب ته ملاقات دعوت ورکو واشنگټن کې او په وایټ هاوس کې دا ملاقات شو. نو تاسو دا وګڼئ چې د دې نه مخکې زمونږ د امریکای سره سکیورټي بیسډ ریلیشنشپ خو اوس د دې ملاقات نه پس د امریکای سره زمونږ سکیورټي بیس نه مونږ مخکې لاړو او زمونږ سیاسي قیادتو مغی سره ملاقات وکړو. لہذا دا ملاقات چې کوم دی د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر اهم ملاقات دی. د پاکستان او د امریکای ترمنځ د ډېرې مودې نه زمونږ چې کوم تعلقات وو د هغې هغه نوعیت هم نه و، هغه یو قسمه فریز وو، خو اوس زمونږ تعلقات د امریکای سره ډېر بهترین تعلقات جوړ شو. زما په خیال راتلونکي په یو څو لږه موده کې به تاسو ګورئ چې دا به پریکټیکلی هم ټرانسلیټ کیږي چې تر څو پورې د سعودي عرب سره د دفاعي معاهدې خبره ده. نو تاسو ګورئ چې اسرائیل په دې ریجن کې څومره شیطاني وکړو، خاص کر قطر باندې چې هغې حمله وکړه. نو د هغې نه پس د خلیجي ممالک ټول راویښ شو او هغې دا وکتل چې دلته زمونږ ګارنټر چې و په دې ریجن کې امریکا ده، د سکیورټي ضمانتونه امریکای موږ راکړي دي خو امریکای زموږ حفاظت ونه کړی شو. لہذا سعودي عرب چې د په اسلامي ملکونو کې یو ډیر مرکزی حیثیت لري، هغه د پاکستان دا یو قسمه د ټول ریجن لپاره ډیټرنس. دا تاسو ګورئ د ایشیا کې یو ډیټرنس پیدا شو او د اسرائیل لپاره یو ډیټرنس پیدا شو چې اسرائیل بم فرض کیا کا ایکسپنشنزم دا سوچ یا توسیع پسندانه عزایمي نو هغه ته یو سټاپر لګي. او بل طرف ته انډیا ته تاسو وګورئ د انډیا ځان لا سعودي عرب سره تعلقات دي او انډیا دا وخت په یو شاک کې دی چې دا ډیفنس اګریمنٹ مطلب دا دی چې بالکل واضح لیکل شوی دی چې د یو ملک خلاف جارحیت چې کوم دی هغه د بل ملک خلاف جارحیت ګڼل کیږي. نو زما په خیال دا په دې ټول ریجن کې یو قسمه ډیټرنس پیدا شو. په دې ریجن کې د جنگونو ختمولو یو بنیاد دراصل کې پاکستان پیدا کو. پاکستان الحمدلله په سفارتي سطح باندې په دفاعي سطح باندې ځان بهترین ثابت کو او پوره دنیا چې د ډیپلوماټیکلی دا وخت پاکستان سره خبرې کوي او د امریکای صدر هم په دې کانټیکس کې تاسو وکړه چې پاکستان سره تعلقات مخ په وړاندې بوتلل او د دې امپیکټ چې کم دی دا ډېر غټ امپیکټ به د دې پیدا کیږي پوره دنیا سره. ځکه ظاهره ده امریکا په دې دنیا کې یو غټ طاقت دی، په دې ریجن کې غټ طاقت دی او ټول ملکونه چې دی د امریکای سره خپل تعلقات غوښتل غواړي. نو زما په خیال د پاکستان دا خوش قسمتي ده چې مونږ چې کوم د بھارت د انډیا جارحیت جواب ورکو د هغې په بنیاد او د هغې په نتیجه کې په پوره دنیا کې مونږ چې دنه غوره ثابت شوي. جاوید اقبال صاحب تاسو د جنرال اسمبلی خبره وکړه، تاسو په خپله چونکې دا مسلسل کور کړی دی، دا راته وایي چې په دغه حالاتو کې بیا چې د ډونالډ ټرمپ سره ملاقات هم شوی دی، د دې په پس منظر کې دا واقعات هم شوي دي، خاص کر دا د بھارت سره چې کوم حالات تیر شو، نن څه ماحول به یې هلته کېږي هغه لږ مونږ ته ډسکرایب کوي زموږ کتونکو ته، او د دې وزیر اعظم د خطاب نه چې څه ایکسپیکټیشن مونږ ساتلی شو. ډاکټر صاحب چونکې تاسو ته پته راست تاسو په نالج کې دا چې ما تقریبا 6 کاله اقوام متحد جنرال اسمبلی چې دی نو هغه ورکړی دا د امریکې نه هلته یو ډېر زبردست ماحول یو خو د 150 نه زاید ملکونو هیډ اف سټیټس چې کوم دی هلته راځي، دا د هر ملک دپاره یو ډېره غټه موقع چې هغه د بل ملک سره انګیج کړي او زیات نه زیات کوشش وکړي چې خپل تعلقات چې دی ایکسپینډ کړي د اکانومي په کانټیکس کې او ظاهره ده د ریجنل سټیبلیټي په کانټیکس کې. شهباز شریف صاحب چې کوم دی دا وخت د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه یو نوی اعتماد یو کانفیډنس سره په نیویارک کې موجود دی
هغه چې کوم څومره انټریکشن شوي دي د عرب ممالک هیډ اف سټیټ سره یا د ایشین ممالک هیډ اف سټیټ سره یا د سنټرل ایشین ممالک سره یا یورپین ممالک هیډ اف سټیټ سره هغه ملاقاتونه ډیر ښه دي. د شهباز شریف صاحب یو کمال دا دی چې هغه ټولو هیډ اف سټیټ سره هغه کوشش دی چې هغوی سره یو انفارمل ګپ شپ ولګوي. د انفارمل ګپ شپ فایده دی فرینکنس جوړیږي او د فرینکنس په نتیجه کې همدغه سیزونه چې کم دي انفارمل سیزونه دا بیا ترانسلیټ کیږي په فارمل ریلیشنشپ کې او په فارمل اکونومیک ایڈوانټیجز کې یا په فایدو کې. نو زما په خیال تاسو ګورئ که د اسرائیل معامله وي که د انډیا او په دې ریجن کې د خطې کې د سټیبلټي معامله وي، نو ټول ملکونه پاکستان سره دا وخت کې مشاورت کوي چونکې پاکستان یو اټمي طاقت دی او یو ذمہدار اټمي طاقت دی. دا پاکستان د انډیا سره په 4 ورځو جنگ کې ثابت کړه. نو الحمدلله دا د الله پاک غټ فضل دی چې دا وخت کې زمونږه سفارتکاری چې دا هغه ډیره په صحیح ټریک باندې روانه ده او راتلونکي سموده کې به مونږ ګورو چې دغه زمونږه کامیابه سفارتکاری چې کومه د کامیاب دفاعي طاقت په نتیجه کې جوړه شوې ده دا به ان شاء الله د اکونومیک چې کوم فائدې دي د ملک د پاره او د ریاست د پاره او د عوامو د پاره هغه کې به دا ضرور ترانسلیټ کیږي. ډیره مننه کوو جاوید اقبال صاحب تاسو د وخت را کولو او د خپل تجزیه را کولو. دی هم مشتاق صاحب هغه خبره وکړه کوم چې تاسو وختي کوله چې د شهباز شریف صاحب دا یو کوالټي ده چې هغه بس فرینک شي کنه فرینک سټایل شي نو هغه خي کنه هغه سره هغه بیا انفارمل نه فارمل تلاړ شي. اصل کې تاسو ته پتی نو دا ځنې خاص کر زمونږ د غریب ملکونو چې دي یا کنه زمونږ د کوم ریجن دی نو موږ باندې د مغرب ډېر اثر وي کنه خاص کر د انګریزانو چې کوم ای پالیسي کنه کول بیا چې امریکا کې بیا ډېر اثر کوي نو هغه خو هغه نفسیاتي دون دای کنه چې خلک کوی چې بس خوري کنه نو چې تاسو به داسې ماحول کې خبر کوي نو هغه سیس ختم شي ایرا او انګریزان داسې نه څنګه چې موږ غنو چې دا ډېر ایروګن خلک ته او دي کنه ډېر زیات مخربي خري داسې نه سټریټ فارورډ حالت دی تاسو سره سټریټ فارورډ وسه تاسو بالکل سټریټ فارورډ دا کسی مسیغ نه کوي. نو زموږ چې کوم دغه دی د وزیر اعظم دی نو بس هغه سټایل ښه دی ډېر دوستانه ماحول کې کنه خپل ګپ شپ لکه او بدا نیچرل دی کنه نیچرل دی او دا ډېر دغه کیږي ارټیفیشل کول نو هغه وی چې دا چې کای لکه د په ملک اورال دي سودا خرڅي کنه بل باندې ډېر وخت نه بس تعلق دی دا خبرې ما په خل باندې دا دومره شون چلی کنه پر ملدم هونه کی او تاسو خو مقصد دی کنه خپل میسج کنوي کول میسج سیریس پکار د سټایل چیرسي ایگزیکټلی دا خبره ده کنه خبر رسول تاسو کنوي کې هغه تاسو بیا چې دینو پس صحیح طریقه باندې کنوي کې او بیا ته کم از کم سګین کې خپل ملک ته پاره خپل جین ته پاره کنه خپل کیس کلیټ کې په طریقه باندې دغه د یو ښه پولیټیشن دی یو ښه ډیپلوماټ چې دی نو تاسو خبره وکړه چې سګین کوي کنه چې دا چې کوم ملاقاتونه شو پر لپسې وختي ما ارزو کو چې لکه سعودي عرب کې بیا لندن کې بیا امریکا کې بیا اسلامي ملکونو چې کوم مشرانو امریکایي صدر سره ملاقاتونه دغه بیا یو شنوکاتی اعلامیه مخې ته راتلل بیا دا 1 غنټه 20 منټه د دې ځان له ملاقات د پاکستان دین څه چې وکړل جی یا سبا چې کی راتلونکو یو خدای چې پاکستان په دې ټیم کې ډېر کلیدي کردار دی په اسلامي نړۍ کې دا وره څنګه اکثر موږ ذکر کوو دا واحد اسلامي ملک دی چې د اډمي طاقت سره د ډېر ذمہ دار ملک کنه چې ته خطر نشته چې دمکې نور کی بل دا او څوک دمکې ورکې بیا جواب ورکړي خدا دا چې پاکستان چې کوم انټرنل سکیورټي میټرز د نوغړې سنگین دي او پاکستان کې دومره وسایل دي چې ما په خل باندې په دې نه دي چې کوم د عرب ملکونو د بلتنی او د انټیپ ریسورسز دي کنه او د امریکا خبر ده ځکه غیر ذات انټرسټډ دي په دې ګولډ ایکسپلوژن کې چې کوم دا معاهده شوی کنه غلیو نو پکا دا چې یو پاکستان د امریکا هیلپ واخلي چې کوم افغانستان سره معاملات ته جدا ټکی چې کوم منطقه کې زمونږ پاکستاني طالبان دي هلته کې تللی دي پاکستان کې عملي کیږي دا تقریبا 2-3 کال جنگ روان دی نو پاکستان یو ډېر سنگین صورتحال سره مخ دی یو خو د دې جنگ ډېره فوري ختمه پکار ده ځکه چې دنه ملک جنگي نو خامخا خپل عوامو سره اغیزمن کیږي ټول ریجن ور سره ډیسټیبلایز کیږي خو چې کوم جنگ رواني کنه نو چې کوم خلک اوس یا مګړي نو هغه سره اغیزمن کیږي بمبار کیږي خلک ډیسپلیس کیږي د جنگ ما په خبر باندې پاکستان له بکار دی چې لمبه چمن بدای دا ختم کی پیسفل طریقې سره حالت امن نشي بل چې کوم دلته کې د روزګار مسلې دي خاص کر زموږ په صوبه کې پولیټیکل حالت خراب دي سکیورټي حالت خراب دي بلوچستان کې په حالت پښتونخوا کې نو چې د دې خلک په اعتماد کې والی چې کوم دلته کې سیاسي ګوندونه چې په اعتماد کې والی دلته کې چې کوم د انرژي کرایسس دی یا د دلته کې داسې یو تاثر د جګنیره د دې صوبې سره خو یا د بلوچستان سره اخیان ته کې
ټریټمنټ نه کیږي کوم چې نور کیږي نه صوبو سره کیږي نو دغه تاثر ختمول پکار دي دغه مو تاسو د روزګار خبره بیا کنټینیو کوي چې بل د بھارت حوالې سره خو ډېر سخت پالیسیز راغلل د امریکې لخوا که نه چې خاص کر ویزې حوالې سره ده دې کې هم چې خبره وشي که نه کم پاکستاني تاسو کتلی وي نو هغې باندې هغه ټیرف ریټ سیوا شو او جی هغې سره هغې ډېر خفه دي خراب دي ورسره زبان یې کوم پابندۍ روان دي بل پاکستان به همیشه خبره کوله امریکې نه غټه مطالبه وه صحیح چې موږ له ایډ مړه کوي موږ له ټریډ راکوي موږ فیسیلیټیټ کې موږ ته اسانیا راکوي چې موږ خپل پاکستاني مصنوعات چې دي هغه ته ورسوو او زما په خیال باندې هلته ډېر ښه ډیمانډ دی هلته کې زموږ ډېر صورت لی شي که نه نو دا به یو ښه پاکستان سره مدد وي چې کوم زموږ هلته کې مصنوعات دي هغې ته لار میلاو شي او دا چې کوم زموږ ایجوکیټډ خلک دي سم خلک روان دي اوس خو په ویزو باندې چونکې ډېر زیات ریسټرکشن ختم شوي دي نو زما خیال دی د پاکستان کې ډېر ټیلنټ دی ایجوکیټډ خلک شته او نو که دا خلک لاړ شي بار روزګار کې نو پاکستان ته ډېر غټ ذریعه مدد راځي دا زموږ چې کوم راځي که نه ریمیټنسز نو په هغې کې ډېر زیات اضافه شوې ده نو په دغې باندې بیا چې دوی عمل دا هم د یو کامیاب خارجه پالیسۍ نتیجه ده که نه چې مشتاق یوسفزۍ صاحب ډېر زیاته مننه کوو چې ستاسو د راتګ چې راغلی تاسو جی ګرانو کتونکو پروګرام تاسو وکتلو د وزیر اعظم شهباز شریف چې کومه د امریکې دوره ده خاص کر نن په هغې باندې موږ خبره وکړه د هغې چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سره کوم ملاقات شو په دغه ملاقات کې فیلډ مارشل جنرال آصف منیر هم موجود و بیا د دې راتلونکي وخت کې پاکستان دپاره د سیمې دپاره او د دواړو ملکونو د تعلقاتو دپاره په دغې میټینګز کې سو او بیا جنرال اسمبلی ته چې به کوم خطاب وي هغه څومره اهمیت دی او کوم ایشوز باندې به هغې کې خبرې کېږي او زمونږ او ستاسو او خاص کر د فلسطین او د کشمیر د مسلمانانو د هغې نه څه تمې دي په دې باندې خبره وشوه تاسو نه اجازت غواړو خو د دې نه وړاندې موږ د جاوید اقبال صاحب هم ډېره زیاته مننه کوئ د ټلیفون د لارې پروګرام کې ګډون وکړو موږ له تجزیه راکړه موږ له اجازت راکوئ د الله په امان